سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بشیر وطندوس هم د نن ورځې لپاره مو ځینې مهم لغاتونه راخصي دي چې اسانه هم دي او ساس لپاره ډیر مهم دي. نو غواړم چې دا لغاتونه سره سره شریک کړم. د نن ورځې اولنۍ لغات چې دی هغه ډیورس طلاق ته ویل کیږي چې یو څوک د خپل ماینې څخه یا ماینه د خپل خاوند څخه جلا کیږي. دې ته چې وایي ډیورس وایي. ډیورس چې په هر مذهب کې وجود لري یا سته. په پښتو کې ورته طلاق وایي ډیورس. د مثال په ډول احمد ډیورسड his wife. احمد خپل ماینې ته طلاق ورکړ یا یې چې کړله طلاق یې کړله ترې بیل سو ترې جلا سو. او همدارنګه ریلیف چې دی د یو مشکل څخه خلاصېدل یا د یو عذاب څخه خلاصېدل یا راحتېدل ته چې وایي ریلیف وایي. I was having a headache after taking headache tablet. Now I'm feel relief. ما پر سر درد و کله چې مې د سر د درد ګولۍ وخوړله اوس ښه شوم، جوړ شوم یا تیار یم، اوس راحت یم. ایمیټیټ چې دی د یوه چا پیښې کول، کټ مټ د یو بل څوک چې کار کوي هغه چم چې کوي یا د هغه حرکات چې اجرا کوي یا د هغه چمونه چې کوي موږ تاسې پیښې ورته وایو. دې ته چې وایي ایمیټیټ وایي. احمد was imitating me. احمد زما پیښې کولې یا زما چمونه کوله. او همدارنګه بل لغات چې دی د نن ورځې کډناپ یو څوک غلا کول یا تښتول، یو انسان تښتول یا غلا کول چې وایي کډناپ وایي. Ahmad son was kidnapped by strangers. د احمد زوی د نامعلوم اشخاصو یا د ځینو خلکو لخوا څخه چې سلو کډناپ سو یا غلا سلو. او همدارنګه بل لغات چې دی ناپ د شپې خوب ته نه ویل کېږي، د ورځې خوب ته ویل کېږي. یو د شپې خوب دی چې سلیپ دی او بل لنډ خوب داسې تقریبا د 20 دقیقو پورې چې وخت ولري سړی ویده سي د 20 دقیقو لپاره. دې ته چې وایي ناپ وایي. I took nap after being tired. ما شلې کې استراحت وکړ ځکه چې زه چې شوم ستړی وم. او بلډ چې دی پک ته وایي، دغه ګنجي ته وایي چې برېښنا نه لري. د مثال په ډول احمد brother is bald. د احمد ورور چې دی هغه ګنجی دی، یعنی پر سر باندې خیرات شکر الحمدلله برېښنا لرو. او همدارنګه د نن ورځې بل لغات چې دی هغه کریپ چې دی هغه د ګوتو پر سرو باندې کرا تلل ته چې وایي کریپ وایي یا کریپینګ وایي. I usually creep while my friend is sleeping. زه کله چې زما ملګری ویده نو زه څه کوم، د ګوتو پر سرو باندې ځم. یا مثلا په کوچنیوالي کې به مو د کور څخه په پټه باندې د مور پلار څخه وتلو نو څه به مو کړی چې هغه ویده سول، موږ به کرا د ګوتو پر سرو باندې روان وو، د باندې به ولاړو یا به وتښتېدلو. او همدارنګه د نن ورځې بل اډوانس جمله ده چې هغه غواړم تاسو سره شریکه کړم. په انګلیسي کې ځینې وایي چې I want to go. نو دوی څنګه وایي چې امریکایان څنګه وایي؟ دوی نه وایي چې I want to go. په ورځني خبرو کې یا په غیر رسمي خبرو کولو کې دوی څنګه وایي I want to go. د want to go پر ځای دوی چې وایي I want to go. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.